د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په شپه باندې د هغه له برکت د کسرا هغه اور چې زر کاله بلیده او دغه عبادت کېده هغه اور په همدغه شپه باندې مړ شو. همداراز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایش له برکت په دغه کال باندې چې څومره ماشومان پیدا شوي هغه ټول د ده له پیدایش وروسته تر یو کال پورې هغه ټول نارینه ماشومان وو. همداراز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه وړاندې یو وخت حضرت عباس رضی الله عنه چې د نبی علیه صلات وسلام تره مبارک ده هغه وایي چې ما خوب ولیده چې د حضرت عبدالله له پوزې څخه یو مرغه والوځي او پورته پروازو کې بیا راسي د بیت الله شریف په سر باندې کینی. نو ما وایي یو عالم ته دغه خوب خپل وویلی او خوب مې ورته بیان کړ. هغه راته ویل که چېرته ته په دغه خوب کې صادق وې د حضرت عبدالله له نسب څخه به داسې یو څوک پیدا شي چې تر مشرق او مغرب پورې به دغه تابعداران وي. لله الحمد نن د امت محمدیه تابعداران له مشرق تر مغربه پورې رسیږي.